اله شابه خېجه شابه خېجه یا خانه تاسو چرته ځئ؟ بس ځي چې ته چېرته ځې هلته به لاړ شي ځه چالیار ته ځو اله شابه خېجه شابه اله پرده راکاږه خورۍ راکاږه چې په پرده کې ناسته اله چالیار والله زه اله شابه شپږ اووه کسان کم دي اله شابه اله خېجه ورور مې څو کسان کم دي استادو؟ یاره دا اووه کسان کم دي جي اووه دا به زه درکړم ځه ورځه سټارټ ځه زه سټارټ وم د خیره سره ورک چې بسم الله وکړم نو یا الله غرقه شومه موږ د غم نه راغلو ده راته ټیپ ولګو یا خاله ټیپ بند کا خفه نه شئ بندومه خو خورۍ دا تاسو چې کمپوزیشن کړی نو دا د غم نه وګورئ ما وی کېدی چې د خادۍ نه راغلي ځکه مې ولګوه وروره ځان پوه کوه دا زنانه که غم لذي هم پیژني که خادۍ لذي هم پیژني ته څه قمقل سړی دا د نن سبا یې پته نه لګي چې دیو غم له روان دي او که خادۍ له روان دي په هر شي کې پیشن دی په هر شي کې پیشن دی وروره یاره ستا دا خبره بالکل ټیک ده که د دې ښځو په لاس کې وی که نه نو دوی به په کفن کې هم ځانه پیشن جوړ کړ ډیزاین به یې پکې کړی وه بس که به موږ ناوخته دی سم تیز ځه ځه خفه کېږم وجي بس د سفر دوا ووایه د خیره سره زه ورته دا ټوپۍ په سر کړمه د خیره سره او نعت په پکې ولګو مرګ سره ګلونه وړې مرګ ګلابونه وړې هیڅ پروا د چا نه کړې مرګ زموږ زړونه وړې یا الله خیر لکه مسلمانه ده خدای د رشکې نه دې جاز روح کړلی او نور څه کې پردۍ زنانو سره پکې ناستې دي او ماشومان پکې هم ناستي ته به وې چې چېرته جاز الوزې او په موټر وې روانې خو چې دغه ځای کې ورغړي نو بیا یې خولې پورته ختلي مسلمانه ده خدای لږ په قلاره ځئ لږ په قلاره یارې یا الله پردې پې واچې لکه دا خو پکې د زنانه څادر راولوت یا الله خیر رشکه تا دې جاز جوړ کړلی داسې تیز روان دی الهی یا خدایه پاکه ویرده وخانه ویرده زموږ نه زه پکې که نه موږ نه ځو یا بندې دې اوس به مرو یا خانه وکړه یا خدایه پاکه ویرده وخانه ویرده زموږ نه زه پکې بندې دې راورسېدي یا الله شکر دی چې راورسېدي هارونۍ لورې راورسېدو خو سېلاب ته راورسېدو کور کم دی دا خو له سیلاب دی یا لورې هارونۍ لورې چې ډوبه دې راننه کي یا الله یا ګل دیدی ډوبه دې راننه کي اوس به څه کیږو بیا رشکې ته چېرته ونه خېږي یا اوبه چوړګیا بیا اوبه رشکه کې لاړه نه شمه دا خو من کور ته نه وړو ګور ته یې وړو الهی خدایه پاکه دې زړې زړې ورخښ کې زما یې هر څه مات کړي دي ودروت رحمانه ټوپکا دې راښکېنه که نه ورکړي بریک مې ونیو لکه کوزېږه سړی کم دی سړی خو ته په ایډوانس کې وتی هغه روان دی یا لکه کرایي راوړه لکه زه خو په رشکه کې ناست وم مسلمانه جاز دې جوړ کړی و د جاز کرایي زما سره نشته شکر دا دی چې لا بد شوم نو ته څنګه را روان وې مسلمانه دا څوک داسې چلی مړه دا وګورې ښه مه کوه بد نشته په ایمرجنسي کې مې راویستو او اوس وایي چې د جاز کرایي زما سره نشته زه سړیه زه وارې خورۍ تاسو خو بچې که نه خورۍ دلې کم دي خورۍ دلې خو ته زما په خیال په ایډوانس کې الوتې دي ما خو دا سپیډ د دې د وجې وکړو ما چې د خلکو ته لږ ښه ښکاره شم غیرتي او نر ورته ښکاره شم ما وي دوی په ایمرجنسي کې ورسوم په سپیډ کې به یې ورسوم دوی ما له انعام هم راکړي انعام څه کوي چې کرایي هم سر وخوړو زه به سر لا دې خیر کړي راځه چېرته وځې راجوي دې سما راځه چېرته وځې چېرته به ځې وروره راځئ تلو والا راځه چېرته وځې راجوي دې سما راځه لکه راځه دې خوا راځه دې خوا راځه وشي الرحمن ځان نه لیونی مه جوړول ماني ولا مړه مړه ولې نیم سېړي زما طرف ته زه مړه هسې ستا طرف ته مړه ولې نه و خبره خو مې واورېږه مړه راځه دې خوا راخېږه نه نه ته زما سورلېږه ته ګانې خراب راځه سړیه راخېږه دې خوا خو پرېږده خر کوې زما سورلېږه یقین وکړه که ایرانوي هلکه راځه دا خو ګران پوشي دي سپین به دې کې زه دې ویشمه راځه هلکه دا خو ګران پوشي دي خفه نه شې بھائی
فکر مې ورته نه و ولې څه چل وشو لکه مسلمانه ده خدای دا خو تا زمانه سم میلو جوړ کو او زه خو راستې ویل روانم مسلمانه ده خدای چاریار ته د شیر رحمان نیا مړه ده دا زه به اوس څه کومه تا خو زمانه میلو جوړ کړلی ته وې نه یاره جی بخښنه غواړم غلطي وشوه زمانه جی بخښنه غواړم زم په اډوانس کې بخښنه غواړم زمانه به اوس هم یوه غلطي کېږي شتاغه واسې دې څه کړي ده شادو دې را جوړ کو نوروای د په خدای یقین وکړه که یې رانه ویسې زمړه شه سړی خوار کا ونه جوړ کړل سار نه دغه یو سور لري له الله ونیو نه ملا نیم ساعت زما واوري کنه اسی تاسو نه پتو دی خوښه دی زما سوال لیدا ته نه شی وړې نوروای سی وایس تاسو پر لیدا تا زما ما ول په مال اس خو د ځان نه تا په لاس خو دې خو نیم زما سټو یا رب تاسو واوري کنه نیم زما سټو ته ورګه زه چې د په مخ لګي خبرو خو مې واوري کنه څه چل کم چرته بځي جی زه وړو بوله ته وړو بوله د مسلمان نو اول بدی ویلو کنه مړه اوس بس تا په ګاډي کې وړو بوله کوم ها نه نه ته پکې نه نه اسی زما بدی کوم تا په دې دغه زوړ ده آیکو حکم ته باقي کې کو ځا لړکېګا ها دې دې خو باسه تاسو دلته تماک اوس کا دلته او ها ها استاد زما بقایا راکا 2000 روپۍ درا کړو استاد 2000 مې نه درکړې 500 روپۍ مې درکړې نو خو زه هم یم کنه 500 روپۍ درا کړو بقایا راکا ته به چې زه تخته ما دا ولا لا شابه زه نور راکا کنه نور څه شي درکا نو شلو پای کرای ته تعالی ما 500 درکړې دیش مې واپس کیږي ما ته نشته مړه زه سړیا مال تاسو هم دغه خبره دلته کې ما ته پته ولګیده کنه دلته ناشنا خلک راځي دا غونه تاسو سلسله مخلې 500 تیو مخلې 200 تیو مخلې هغه خبره یو کیږي او شلو پای مسلمان دا کار ولې کوي مړه خلک را باندې ما خبره سړیا حواله روپۍ دې زه شابه زه راکا مړه پیسې مې راکا زه شابه تاسو هم د قچلی د هر یو رشکې ولهم د قچلی چې څوک ناشنا او پیژنې په وګوره چې دا سړی نه پوه دی او د کرای پته وته نشته دا غنه بیا تاسو وانه کوئ په دې خو تاسو مړېږئ نه مړه دماغ ما خرابه مړه زه شابه مړه دماغ ما خراب کوه خدای دې خبر نه کړې 500 روپۍ درا کړې ته به 50000 روپۍ درا کړې زه مړه خپل کار کوه خپل اتانې نه پرېږدئ او د بل نه به زیاتې کاټ کوئ دا تاسو ته انصاف ښکاري مړه لکه ورولې خیر خدای ته خو ډېر قاري لکه ورور دې رشکې ولم پیسې ورکړې 100 روپۍ کېدې 40 یې کاټ کړې چې خپل حق مې ته غوښتنه په والو راته ای وروره د دونه ګیله مه کوه په دې کې چند کسان داسې دي که نه چا ډېر بد اخلاقه دي خپل به یو تانیز نه پرېږدي او ستا نه به 100 روپۍ نسي خو په دې ته نه ګوري چې زما په دې آخرت تباه کېږي الله دې پې فضل وکړي الله دې پې رحم وکړي چې دې کار نه قلار شي مړه دې ته دیو چېرته ګوري چې دې ته یې کتی خو ښه به وه که نه خو مړه دیو ته ګناه هم نشته ولې چې د چا څومره لاس رسي نو د بل مسلمان سره یې کوي الله پاک په نیتونو فیصلې کوي زموږ چې څه اعمال دی هغه موږ ته رارسي الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي راځه وروره زه چون الله